روسیې د نټو په غړي هیوادونو د برید خبرداری ورکړ. د چچنیا ولسمشر او د روسیې د ولسمشر نږدې متحد رمضان خبرداری ورکړ چې تر اوکراین وروسته د پولینډ وار دی. نوموړي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې د اوکراین کار نور خلاص دی او تر دې برید وروسته به پولینډ ته هم خپل حساب په ګوته ورکړي. نوموړي پولینډ ته ګواښ کړی دی که چیرته تر اوکراین وروسته امر ورته وشي نو د 6 ثانیو په لړ کې به ورته وښیي چې ماهیت یې څه دی. پولینډ پر اوکراین د روسیې تر برید وروسته له کیف سره د پام وړ پوځي مرستې کړي دي او څو ورځې وړاندې د پولینډ ولسمشر کیف ته سفر هم کړی و. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کوي چې نن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پوتین سره خبرو ته چمتو دی. د پوهانو په نظر د اوکراین کار نور خلاص دی، یعنی نور څه نشته، نور وار د پولینډ دی. که ویډیو مو کتلی وي لایک یې کړئ. د نور داسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره د چینل سبسکرایب مه هېروئ.